अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशिमीय्यिन मुकर्रमीन आतूफिन रऊफिन मन युसम्मा बि अहमदी। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गवारी किराम, अल्लाह अकबर माइली थी। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ, कमो मुसलमानों की तक़वा। तक़वा से शेदे यो सालिक वीली दीची वदई ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा व तुक़ा ला तहक़िरन्न सगीरहा इन्नल जिबाल मिनल हिस्वा। तक़वा से शेदे वाड़ो भी गुनाहुन टोल प्रेदा। वड़ गुना प्रेदा लो यो गुनाहुन लुई गुनाहुन प्रेदा वहुव तुक़ा तक़वा। औ ला तहक़िरन्न सगीरहा इन्नल जिबाल मिनल हिस्वा। दावाड़ गुनाहुन अस्पक मगणा चकेयी दालवी इलवी गुरुन चिदी द वड़ो वड़ो गिटकुन जोड़ शुई थी। यानी दावड़ गुना चदी ब्या सड़ी रसे इकट्ठी गुना था। गुना ढेर परीक्षे दी। कुरान अज़ीम मुबारक के रागली दी जे पजे फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। अल्लाह दा कौम तबाह को पर सबब द गुनाहुन द गुनाहुन पर वजह बांधे अल्लाह पाक कौमुन तबाह करो। जो गुनाह ढेर परीक्षे दे
اے مسلمانانو ځان ته وساتئ، که وړه ده او که غټه ګناه ده. ان الذین اتقوا بېشک پرهیزګار خلق څومره چې تقوا پتا کې پیدا کیږي نو ستا به د خدای سره تعلق زیاتیږي، د رسول الله مبارک سره به تعلق زیاتیږي، د قرآن عظیم مبارک سره به تعلق زیاتیږي. داسې ځای ته به په دې تقوا ته ورسېږي چې خدای به په خوب کې وویني، الله به په خوب کې وویني. په دنیا کې سړی خدای په ویښه نشي لیدی، آخرت کې به یې ویني. نبراس کې راغلي دي د شرقای شرح ده چې چا خدای پاک په خوب کې ولیدو په د جهنم اور حرام شو، بس ختم شو خبره. دا په نبراس کتاب کې راغلي دي چې چا خدای پاک په خوب کې ولیدو نورانی شکل کې، نو باس په د جهنم اور حرام شو. قاری حمزه تابعی خدای پاک په خوب کې ولیدو، دا لوی حمزه صاحب قاری تابعی و قاریان دي تابعان یو پکې دي. الله پاک ورته وی قاری حمزه وی الله وی سورة انعام وایا. شروع دي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعلوا الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ده دي آياتنا شروع دي. دا په یوه شپه کې نازل شوي دي، رسول الله مبارک ته. دا صورت انعام مبارک سے نازل دو دی سرا اویا زر پرشتے راغل، جبریل علیہ السلام سرا اویا زر پرشتے تسبیح بیچ صورت انعام نازل شو. صورت انعام مبارک زبردست صورت تے، د یادولو په اعتبار ډېر ګران دی، ما پې ډېره خواري کړې وه. اوس هم کله یو ځای باندې راشم سم نشي چې بیا پې راشم نو بیا یې خدای سم کړي، او خوارۍ ته خدای پاک ګوري، خواري الله عبث نه بوځي. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وی ته دعوه چې دویمې رکوع ته دې ځای ته راورسېدو، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. خدای په ټول مخلوق غالب دی، وینا داسې مه وایه. وهو خو ضمیر د غایب دی، ته خو ما سره خطاب کې. وانت القاهر فوق عبادك، داسې وایه چې ته غالب یې په ټول مخلوق، ټول مخلوق مغلوب دی او ته غالب. وی دقسې بیا وایه
تو ما سره مخاطبه کوي. د نبی علیہ السلام مبارک دیدار ما کو. زما خوا کې یو عالم ولاړو، هغه د رسول الله سلام کو. هغه داسې وی: انت الشفیع الذي ترجى شفاعتك لكل حول من الاحوال مقتحمي. ما وکتل چې یاره دا خو قصیده برده کې خدا شعر داسې دی، دی خو خطاب سره شغوي. قصیده برده کې خدا داسې دی: هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي. اغوي انت الشفيع الذي ترجى شفاعتك. جما وتوكت العالم ما جزاك الله خير. كل خطاب دي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کې رسول الله ته ګوري، ډېر په ادب سلام کوي. امام اعظم رسول الله قبر ته چې لاول راغی، نو رسول الله مبارک ته وی: الصلاة والسلام عليك يا امام الانبیاء. صلاة والسلام دی پتا اے پیشوا د پیغمبران. رسول الله مبارک ته جواب د سلام کو: وعليك السلام يا امام المسلمين. دقه سي خلق شته دي. وعليك السلام يا امام المسلمين، اے پیشوا دا علماء د مسلمانانو. او چې ډیر پاک شوي دا خبرې ټولې بخکاره شي چې تقوا ان الذين اتقوا کې زه لګیا یم چې تقوا ډیره پورته شي، نو رسول الله به که ډیر پورته شوي په ویښه یې لیدی شي. عبدالرحمن بابا وی: زلیخی یوسف لیدلی دی په خواب، ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی. چې ډېر پاک شوي رسول الله به بالکل تانوي بابا لیکلي دي چې په ویښه یې لیدی شي چې ډېر پاک شوي. نو بیا به رسول الله خوب خو پرېږدي چې په ویښه به وویني. دا پټې خبرې به خدای ښکاره کړي. فتمثل لها بشرا سویا التکشف. پدې کې تنبی بابا لیکلي دي چې فتمثل لها بشرا د رسول الله مبارک وجود به که خیری الله متمثل کی ته به وویني. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه به کمره کې یوازې ناستو او خبرې به راتلې. ډېر پاک انسان و جلال الدین سیوطي. خبرې به راتلې نو خلکو وی چې د سره خو څوک نشته، هغه ته به د رسول الله روح مبارک حاضر شوی و، د به د حدیثو تپوس کو، نه هغه به ورله جواب ورکو. دا پټې خبرې به خدای څرګنده کړي. که ته د خدای سره تعلق دې برابر کړه. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې ان الذين اتقوا پرهیزګار خلک اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، چې وسوسه د شیطان راشي نو دوی فکر وکړي، سوچ وکړي.
فاذا هم مبصرون ناګهانه سترګې کولو شي حق حق ویني باطل باطل ویني حق حق ویني باطل باطل ویني یو نوجوان کتاب کې لیکلي د عمر صاحب په زمانه کې او فاروق اعظم زمانه یو نوجوان دی جمعات کې به عبادت کو د شپې او د ورځې دا توفیق د خدای غواړي دا عبادت توفیق ته الله غواړي دا چې نه کېږي فضل الله کې میسر شوه د خوانده نه خوانده برابر شوه دا الله فضل غواړي چې الله تا سره مینه وکړي نو بس عبادت باندې به دې ولګي عبادت برتانه علي دا نوجوان عبادت کو په دې یو خزر بدترین شی رسول الله فرمایلی دي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء د مشکات کې اول حدیث دا دی جلد ثانی کی چې زمانه کې بدانی د رستو و زمانه کې بعد لوی فتنه په نارینه او زنانه لوی فتنه به نارینه ته پیخیږي د زنانو نه ځان ساته ډېر پرهیز کو پر دو زنانو نه خپل د وسقط تعالی خدای اجازه کړي هغه څو وخت پورې بیا خپل خدای ته توجه وکړ دا غي مقصد می چې الوات خدای ورکی چې بس الوات خدای درکو بیا خدای ته متوجه نور پرې دا لوی حق ته خدای دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما بندگان انسانان او پیریان عبادت ته پیدا کړی دي بندته پیدا شوی عبادت لا نور ارشد پیدا شوی ستا خدمت لا اب ربادو مهو خرشیتو پلک در کارن تاتو نانی بکفاری و بغفلت نخوری هم از بحر تو سرگشت و پرمان بردار شرط نصاب نباشت کت پرمان نبری الله وی دا ټول مخلوق ما ستا تابع کړی دی دین مرته وګور دقه دی ولاړ خپل کار کوي ډیوټي ور کوي دا ارسمتا تابع کړستا شرط انصاف نباشت کت پرمان نبری دا د انصاف خبر نه ده چې ته زما تابعدار نه ارسمتا له تابعدار فإذا هم مبصرون وسوسه تورشي عمر صاحب زمانه دقه نوجوان باندې یو زنانه عاشق شو چې لویه فتنه ده دا ګمانم نه چې دې زنانه ما سره صدقه دي دې به لیدر لیدو یو ورځ واپس کور ته راغله کور ته واپس راغله طاقت ختم شو دې خوبصورت نوجوان چې دا راغله پیش شو چې د دې اراده غلطه ده دا آیات مبارک دې نوجوان دا آیات وی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون دا آیات وی او ناګانه په بیهوشي راغله چې دې بیهوشه شو د حدات طبیعنا سره زنانه منډه کړه چې اوس په پلان راشي چې تا مړ کو لاړه خپلې ته خو لاړه دی چې په خوش کې راغی پلار بل راغی د شپې ټیم
چې په هوش کې راغی آیات مبارکې بیا ووی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون دا آیات بیا ووی او بیا په بیهوشي راله فقط دغه په دغه دویمه بیهوشۍ کې نوجوان وفات شو روح پرواز وفات شو پلاری کسان راغون کړي چېره دی وفات شو د شپې دفن مړی په ډېر نه سره زمونږ د صوبه سرحد کې به پخوا د شپې به مړی نه ښخو اوس که خیر یې ښخوي بس د شپې یې ښخ کړو فاروق اعظم خبر شو د سړي تعزیې له راغې د پلارې خبرې واورېدله چې یاره داسې کار و هغه زنانه ورته راغلې وه او د آیات وی چې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون دا آیات وی بیا وی خدا خو وی زبردست مجاهده کړې ده وی شی بېهوشه شو هغه ښځه لاړه وتښتېدله وی بیا په دویم ځل چې بېهوشه شو نو وفات شو بس ما بېګا د شپې دفن کړی دی وی راځه قبر ته یې وړو فاروق اعظم څوک دی نو فاروق اعظم خو څوک دی نو وی قبر ته ورځو راځه وی ټیک ته لاړ مرګري وسره دی فاروق اعظم سره هغه نوجوان قبر ته ودرېدو وی یا شابو اے نوجوانا ولمن خاف مقام ربه جنتان پتیر جمعه من ویلو څوک چې ویریدو د خدای د پیښې نه ګناه یې پرېښوده دله دوه جنت دي د قبر راواز راغی یا عمرو قد اعطاني الله الجنتين عمر صاحب هغه دواړه جنت چې خدای کوم وعده کړې ده ما ته یې راکړو د ګناه د پرېښودو د وجې نه الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې د ګناه نه که خیر یې سچه توبه وباسو د نومې ګناه نه ځان ساتو الله دې خو یاره دا به کېږي د ګناه نه ځان ساتل د خدای په توفیق د خدای به غواړي واخر دعوانا په تمام سره رسول الله کې خب آرام